د رخصتۍ ورځ ده، د لوګر په یاد، د شنو پټو او وطن په یاد راوتلې یم دغه شنې سیمې ته او لږ زړه تازه کومه. دا د ما ملګری دی. هر چیرته ما رسوي او د ما ډېرې ستونزې راته حل کوي. دوبری دی. یو چکی تېرېده، بس هغه ته مې سلام وکړ. دوی په سلام دا ده چې یعنې دوبری دی، خوشحاله ورځ. دغه شنو سیمو ته، دغه شنو پټو ته چې سړی ګوري، د سړي روح تازه کېږي او بل زرغون رنګ سترګو ته ډېر ښه دید ورکوي. دا کورونه وینئ، دومره غټ غټ ښایسته کورونه. دغه کلي کې به یو 50 کورې، خو 50 کسان پکې نه اوسېږي. خو زموږ او ستاسې په کلي کې په همدومره کورونو کې 50,000 نه هم زیات خلک اوسېږي. دغه د سایکل سورو ډله ګورئ، دوی هم کورنۍ ښکارېږي او دوستان ښکارېږي. دوی راوتلي دي او سایکل چلوي. دا بله جوړه ده، 2 ملګري دي. یو څو شېبې د دې ښایسته نظارو او د دې خدایي ښکلي طبیعت سیل وکړئ. چکان ښایسته خلک دي. دوی ورزش ډېر کوي، قدم وهي او بایسکل دواني کوي سره. رخصتیو کې خو خامخا دوی وځي، هېڅوک په کور کې نه وي. خو دوی بیا هر چېرته د بایسکل دواني لپاره، د قدم وهلو لپاره مخصوص سړکونه جوړ کړي. دا دی نن مې د یوه کلیوالې سیمې ننداره په تاسو باندې وکړله. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.